کابل ته د حنا رباني کهر په مشرۍ د پاکستانی پلاوي سفر ته غبرګونونه. سلام وخت بخیر. پوره جزئیات په پښتو پلس کې راسره وګورئ. کابل ته د یو پاکستانی پلاوي سفر چې مشري د دغه هیواد بهرنیو چارو د وزارت نائب وزیر حنا رباني کهر کوله په ټولنیزو رسنیو کې د افغانستان له سخت غبرګون سره مخامخ شوی دی. د طالبانو پاکستانی چارواکو په حواله د میرمن کهر په مشرۍ پلاوي کابل ته د خپل یو ورځني سفر په ترڅ کې د سه شنبې په ورځ نومبر 9 له طالب چارواکو سره په امنیتي مسایلو او د دواړو هیوادونو ترمنځ په تګ راتګ او سوداګرۍ خبرې وکړې. په کابل کې د بهرنیو چارو په وزارت کې له مولوي امیر خان متقي سره حنا رباني کهر د روغبړ عکس او د کابل په هوایي ډګر کې له الوتکې د میرمن کهر د ښکته کېدو ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې ډیره شریکه شوې او د انځورونو د ټولنیزو رسنیو د کارکونکو پام جلب کړی دی. د میدان وردک پخوانی ښارواله ظریفه غفاري وایي کابل ته د یوې ښځې په مشرۍ د پلاوي په لیږلو کې پاکستان هدف لري. میرمن غفاري امریکا غږ ته وویل پاکستان غواړي نړۍ ته وښیي چې دوی په افغانستان کې د ښځو د کار، تعلیم او ټولنیزو حقونو ملاتړ کوي. دا وایي باوري ده چې د میرمن کهر په مشرۍ پلاوي د پاکستان د امنیتي، اقتصادي او سیاسي ګټو پرته د ښځو د حقونو په اړه طالب مشرانو ته بل هیڅ پیغام نه دی راوړی. د طالبانو پلویانو بیا د میرمن کهر په مشرۍ له پلاوي سره د طالب مشرانو لیدنې کتنې یوه سیاسي اړتیا بللې ده. د افغان میرمنو شبکې حنا رباني کهر ته په یوه پرانیستي لیک کې لیکلي د یو اسلامي هیواد د وزیرې په توګه چې د افغانستان په ګاونډ کې یاست او له طالبانو سره د پاکستان د پخوانیو او اوسنیو اړیکو ته په کتو د یوې دقیقې لپاره فکر وکړه چې د افغانستان میرمن چیرته دي. د افغانستان د مدني ټولنې غړي پلوشي حسین وویل طالبان باید دا وګوري چې ښځې په سیاسي ډګر کې د مسلمانو هیوادونو څخه همغومره نمایندګي کولی شي څومره چې افغان ښځه حق لري چې په دغو ټولو ملي، مدني او سیاسي مسایلو کې حق ولري. په تعصب سره په افغانستان کې د ښځو دا حقونه سلب شوي دي. په یوې ویډیو کې لیدل کېږي چې میرمن کهر آینه کې په سترګو نازک ټیکری پر سر له الوتکې راښکته کېږي او د طالبانو د حکومت له استازو سره لاس په سینه روغبړ کوي. د ټولنیزو رسنیو یو شمېر کارکوونکو استدلال کړی چې د میرمن کهر سره د طالبانو د مشرانو د لیدنو کتنو له ویډیوګانو ښکاري چې طالبان د میرمنو پر وړاندې دوه ګونی چلند کوي.